سلامونه دوستانو، د خور که مې راغلی وم جلال آباد ته دامان ته. نو خورې مې راسه دی او څنګه چې مې روټۍ وخوړه همدې راته ډاري کړو چې ثناالله نن زما په طبیعت باندې ویلاګ احساس کا زه دې یو ځای ته بوځم. نو اسراره کوم ځای ته مې بوځې؟ زه یو ځای ته بوځم چې اوس یې بېرته ځه یم. اوس یې نوم نه که نه وې؟ نه. لکه ښایسته ځای دی. ښایسته ځای دی. صحیح ده چې کله هلته ورسېدو بیا به راته نوم وایي. ښه راځئ. زمونږ د افغانستان کې دا دوړه ډېره زیاته سوې ده یاره. بس کله چې ځې که نه بس هلته به دوړه بل خړ دی مړه غري نه بس دا ټول خړ خړ دی. بس څه وکړو یاره دې ته اوس ښکلا ووایو یا ته بل څه ووایو. خو خیر به زمونږ وطن دی، مونږ ته دا هم قبول دی. خیر بس روانو خو ما ته ځای څه عجیبه او خطرناک ځای ښکاره شو ښه، ځکه چې غر ته راوخېږم او ټولې پکې کامرې دي. ښه نه دی که نږدې؟ نږدې د پاسه زیارت دی. د پاسه غر کې دی؟ دلته به خېږو څنګه؟ هغسې لار شته دی، په هغې ته ځو. ها لکه لار شته. لا روانو دوستانو، ولاګ هم جاري دی او زما سفر هم جاري دی. اوس ډېر ښایسته ځای ته راوښتو. ښه اوس لار لږه صحیح شو دی. یاره 10 منټه سفر مو وکړ مکمل. خولۍ تاسې لیدلی شئ، خولۍ هم راباندې راغلې او کوم ځای ته ورسېدم. ښه راشئ، ښه دې ځای ته ورسېدم. تاسې لیدلی شئ غر دی، بس ټول یې هوار کړی دی. مونږ لار په دغې غر د پاسه ده. ښه دغه شان به ځو. ولې زمرود پیدا کړو چې دا زمرود په دې علاقه کې ډېر کېږي، خو دا اوس وځېدلي نه. کونړ کې زیات دي؟ کونړ کې زیات دي. کونړ کې زیات دي زمرود؟ کونړ کې زیات دي، هغه ځای یخ دی، دا ګرم دلته سوځېږي. ها دلته سوځېږي. لکه دا زمرود دی. دا بیا زه خام شوم. دا به خرڅېږي؟ بس دا نه خرڅېږي چې کوم وروڼه یې خرڅېږي. ها دا سوځېدلی دا نه خرڅېږي. دا خرڅېدل. دا ګزار کومه بیا پیسه کې. نو فاینلي دوستانو راورسېدو. د خدای بنده زیارت ته یې راوستم. وایي 2 شهیدان دلته پراته دي. نو زیارت ته یې راوستم که نه؟ که هغه ځای کوم چېرته ما یادوو. ها دا شهیدانو باره کې څه علم لرئ؟ دا کوم ځای زیارت دی؟ نه لرئ؟ دا د دامان. دامان. ښه دا څوک چې شهیدان دي دا خو نه پېژنې چې څوک دي؟ نه پېژنې. بل پرېږده مړه بس راوختو د چکرم دا. خو بل دا ویو چې کوم دی که نه نظاره ماشاءالله ډېره ښایسته ده یاره. والله ډېر ښایسته زړه مې خوشحاله شو د افغانستان نه باندې نه. په راځئ دا وګورئ، راځئ دا ګورئ. ښه د افغانستان دی ماشاءالله دامان. ښه دا و د نن ورځې زموږ ویلاګ. که ویلاګ مو خوښ شوی وي چینل سره سبسکرایب کړئ او چې ویلاګ درته سره مخکې شیر کړئ. یو ښایسته ونه کې کمنټس هم وکړئ.